شام عالم تیر سوی هغه علما دي چې افغانان هم د دینن سونه کاله مخکې تیر سوي دي. نو الله پاک دی وکي ما یو ورځ مکه مکرمه کې یو کتاب کته د علماو د بلخ په اړه باندې بحث وکړي. په دې کتاب کې اول چې ذکر کړی و چې په افغانانو کې صحابه ول کنول نو دلته یو عنوان نه لاندې لیکلی ول وی اگر چې دا خبره به دومره یقیني نه وي خو خیر د علماو کله د دنیا خلک د قیل په لفظ باندې ځان ډیر خوشاله وي. نو بیا یو صحابي ښودلی سنان الرومي البلخي سفینه صحابي څو علماو ته دا ډیر مشهور ده. امام بغوی رحمه الله په شرح السنه کې دغه هغه راوړي او نور ډیرو کتابونو کې ستاده د صحابه او تراجمو کې چې کوم کتابونه جوړ دي استل غابه او استيعاب او د اصابه الته د سفینه رضی الله عنه چې یو صحابي رسول الله سلام سره jihad ته تللی ول نو بیا هغه صحابه ستړي سول ار صحابي خپل بار په دور اچاو نو رسول الله سلام ویلی وی دا د سید د مون کشته ده دغه صحابي وی افغانای ده الته بحث کړیو. بیا د علماء و څېړنو کې په دې باندې لله الحمد مونږ تر دې خوان دخلو سنان الرومي البلخي کتابونو کې په دغه نوم یادېږي چې دای والله علم چې بیا څنګه تللی وغه بیلی څېړنې دی. بل ورځ ما یو مجلس کې ویلي طالبانو ته می ترجمه کې ویلی ول دا عینک دا یو داسې جغرافي صحنه ده چې زرګونه کاله مخکینی نوم ده د عینک. ما به طالبانو ته ترجمه کې ویلي واصلنا له عین القطر. قرآن کې الله وی من سلیمان علیه السلام ته چینه د میسو بیوله. په ټوله دنیا کې د میسو بل غټ معدن تر دې نه لوی نسته ان شاء الله. دغه چینه چې الله وبیوله دا چیرته وه څېړنه دي په دې صحیح د تفسیرونو کې وایي شام و فلانو فلانو خو شام کې تاسې وګورئ چې د میسو چینه سته که نسته ده. قرآن کې دې سیمې ته واصلنا له عین القطر ویل سوی او دغه ساحه د نن نه په زرګونو کاله مخکې په عینک موسم دا اوسنی نوم نه ده عینک دا چې څېړنه وکړي د زرګونو کاله مخکینی ده. تاسې به دلته علماو ته دا معلومات شته د حضرت سلیمان علیه السلام راتګ کابل ته سوی لوګر کابل مخکینی حدود د کابل چې دي له جبالو د سکلکن نه نیولې د سالنګونو نه این تر جبالو د سلیمانه پورې علما چې د کابل حدود ذکر کوي تر جبال د سلیمانه پورې دغه د سلیمان چې هغه وخت کې دغه ان ډېر متقدمه زمانه کې دا په دې یادېږي. نو تفسیرونو کې سته ده دغه خو ډېرو تفسیرونو کې سته د پولیخستي جومات مخته یو جومات علماو به لیدلی باید وینئ که چا نه یې لیدلی مسجد خوابګاه سلیمان ورته وایي علیه السلام. اوس هم په همدغه نوم عنوان هم داسې لیکل سوی چې کابل ته به سلیمان علیه السلام راتلو تفسیر مظهري کې سته سمرقندي تفسیر کې سته بیخي ډېرو کې سته. خوب به یې د غرمې د قیلولې خوب به یې په کابل کې کاو هغه ځای د پولیخستي جومات مخته مسجد خوابګاه سلیمان علیه السلام ورته وایي. علما وایي یو وخت کې وایي سلیمان علیه السلام کابل ته راغی نو هغه ته تله څه ورته وایي د فکر کوم وی هند طرف ته تله خو هند ډېر تیاره ورته ښکاره سو. مخکې دا د موږ د افغانستان جنوبي ولایتونه تقریبا خپله کابل هند ده نو هغه تیاره ورته ښکاره سو نو بیا وی بلخ ته لاړه. نو دغسې کله د قیله ما ته یو ورځ چا ویلي وي تا ترجمه مې اورېدله دا کم کتاب کې نه میل کتاب کې نسته خیر ده یو علمي تحقیق ده که داسې و چې خوند یې نه درکو بیا یې زم نه کوم. عین القطر عینک قرآن کې د مونږ لوګر هم یاد سوی خیر ده یو دم توپک ما پسې مر اخله علمي تحقیق د څېړنه وکړه خوند به م وکړي. نو چېرته ده دا ساحه د سلیمان علیه السلام راتګ هم دغه غره باندې تخت هم کېښودل سوی. والد رحمه الله به ویلي وی خپله د سلطان صاحب د غره په سر باندې عبدالقدس جان شیخ صاحب رحمه الله نه به نقل کو چې هغه به کوم کتاب چې دلته د سلیمان علیه السلام تخت کې ناصب هم دلته کله به چې د استخر نه راوالوته او بیا به د کوه سلیمان